أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة البقرة شپیتم نمبر آیات ته. مخکې آیاتونو نه بعضې انعامات په بني اسرائیلو او بعضې زجرونه بني اسرائیلو ته ذکر کېدل. د آیات نه وروسته بعضې انعاماتو ذکر بم کېږي، بعضې زجرونه به بني اسرائیلو ته ذکر کېږي او خاص طور بعضی خباستونه د بنی اسرائیلو به شروع کی چې بنی اسرائیلو کې دا خباست موجود او دا خباست مثلا بنی اسرائیل هغه خلکو چې هغې کې حیلې موجودې وي د الله رب العالمین په احکاماتو کې، چون چرا موجوده وه د الله رب العالمین په احکاماتو کې، لوز ماتول هغې کې موجود او داسې نور مختلف خباستونه به د بنی اسرائیلو هم ذکر کوي. نو دې آیات کې اوس بل انعام دی، هغه دا دی چې میدان تیح کې الله رب العالمین بني اسرائیل ته انتظام د اوبو وکړلو. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى کله چې طلب د اوبو که موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره، فقلنا مونږ ورته وویلې اضرب ووهه بعصاک الحجره، بعصاک په امسا خپله باندې الحجره تیږه، یوه تیږه ورته الله رب العالمین وښودله چې دا ووهه. نو کله چې هغه تیږه ووهله نو فانفجرت پس روانې شوې منه د هغې نه 12 عینا، 12 عینا چینې، دا 12 جماعتونه یا 12 قبیلې وي، نو الله رب العالمین 12 چینې ورته روانې کړلې چې اختلافاتو نه بچ وي. قد علم په تحقیق سره پیژندلو کلو ناس هر یوې ډلې مشربهم ګودر خپل، یا مشربهم هغه زید اوبو خپلو دا پیژندلو. کلو نه مخکې قلنا پټ دی، مونږ ورته وویلې کلو خورئ وشربو اسکئ من رزق الله د رزق د الله نه، ولا تعثوا او تاسې مه ګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. وإذ قلتم یا موسی د آیات کې اوس ذکر د عذاب د دوی په وجه د ناشکرۍ باندې چې کله دوی ناشکري وکړله یا د الله رب العالمین دا نعمت بد وګڼلو، الله رب العالمین دوی باندې عذاب راوستلو. وإذ قلتم او کله چې ویلې تاسې یا موسی علیه السلام لن نصبره هیڅ چیرې مونږ صبر نه کوو علی طعام واحد په یو قسمه طعام، په یو قسمه خوراک باندې مونږ صبر نه کوو. طعام واحد نه مراد دا من او سلوا ده، دې ته یو قسمه ځکه ویلې چې دا همیشه په دوی باندې و او په یو وخت به دوی دا استعمالول، نو ځکه ورته یو طعام ویلې. فادعو لنا نو دعا وغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا، یخرج لنا چې راوباسي لنا زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبتو الارضو، تنبتو چې رازرغونوي الارضو ځمکه، من بقلها د ترکاریو د هغې نه، وقثائها او د بادرنګو د هغې نه، وفومها او د اوږې د هغې نه، وعدسها او د دالو د هغې نه، عدس دال یا نسک، وبصلها او د پیازو د هغې نه. قال ویلی موسی علیه السلام اتستبدلون تاسې بدل کې اخلی الذي هغه شی هو ادنا چې هغه کمزوری دی یا لاندې دی ټیټ دی، بالذي په مقابله د هغه څیز کې هو خیرون چې هغه ډېر غوره دی. اهبطو کوز شئ مصرن یو ښار ته، یو ښار یې ورته وښودلو هملته نږدې چې دې ته کوز شئ. فإن لکم نو یقینا شته دی ستاسې دپاره ما هغه سألتم چې غواړئ تاسې. وضربت او ووهلی شو علیهم الذلة په دوی باندې الذلة ذلت رسوایي پې ووهلی شوه، والمسکنة او خواري فقیري، وباء ووخته شو دوی بغضب په غضب من الله د طرفه د الله نه. ذلک دا عذاب بأنهم په دې وجه چې دوی کانو یکفرون کفر یې کوو بآیات الله په آیاتونو د الله، ویقتلون النبیین ويقتلون وجل بي النبيين پیغمبران بغیر الحق بغیر د حقنا،
غیر د حق نه معنا دا دی بغیر د کوم جرم شرعي نه به وژل دوی مرتد شوي نو یا دوی کوم مسلمان نو قتل کړي یا دوی زنا نه وکړي والعیاذ بالله چې دوی ووژلی شي خو دوی به رالګېدل وژل به ذلک دا عذاب بما په دې وجه عصوا چې دوی نافرماني کوله وکانو و دوی یعتدون تجاوز کوونکي همیشه به تجاوز کولو. وروسته آیت کریمه کې اوس د ټولو جماعتونو ته ترغیب د ایمان او عمل صالح ورکوي چې راشئ د نجات لاره دا ده تاسې د نجات لاره غلطه کړې ده. ان الذین یقینا کسانو آمنو چې ایمان راوړی والذین او هغه خلک هادو چې یهودیان دي والنصارا او نصارا دي والصابئین او صابیان دي. صابئین کې د علماو مختلف اقوال دي چا ویلي د ابراهیم علیه السلام قوم دی د ستورو عبادت یې کولو او داسې نور. من آمن چا چې ایمان راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وعمل صالحا او عمل وکړلو نیک فلهم نو د دوی دپاره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم په نزد رب د دوی ولا خوف او نه به ویری علیهم په دوی باندې ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن کیږي دوی به نه ویروي په باندې او نه به غمجن کیږي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور د آیت نه وروسته اوس خباستونه دوی ذکر کیږي هغه دا دی چې لوز ماتول دارنګه مخ ګرځول د الله رب العالمین د کتاب نه حیلې او چلونه د الله رب العالمین په احکاماتو کې کول انبیاء علیهم السلام قتلونه کول او داسې نور تحریف کول وغیره مختلف خباستونه به دوی ذکر کیږي. وإذ أخذنا او کله چې واخیستلو موږ میثاقکم پوخ له ستاسې نه ورفعنا او پورته م کړلو فوقکم الطور د پاسه ستاسې تور غر الله رب العالمین د دوی د پاسه پورته کړلو. خذو د نه مخکې قلنا پټ دی موږ ورته وویلې خذو ونیسئ ما هغه اتیناکم چې درکړي موږ تاسې ته بقوت په کوشش د عمل سره دا ونیسئ. واذکروا او یاد کړئ ما هغه فیه چې په دې کې دی لعلکم دې دپاره چې تاسې تتقون بچ شئ د اور نه جهنم نه بچ شئ. ثم تولیتم بیا مخ واړولو تاسې من بعد ذلک وروسته دې لوز نه فلولا فضل الله که چېرته نه وی فضل د الله تعالی علیکم په تاسې باندې ورحمته او رحمت د الله لکنتم نو خامخا شوي به وئ تاسې من الخاسرین د تاوانیانو نه یا د هلاک شوو نه تاسې به هلاک شوي وئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دې کې اوس بل خباست د دوی ذکر کیږي هغه دا دی چې د الله په احکاماتو کې هیلې کول دوی منع شوي چې هفتې په ورځ باندې به تاسې ښکار نه کوئ دوی رالګېدل ډنډونه مې ورته جوړ کړل هفتې په ورځ باندې به هغې ډنډونو ته داخل کړل بیا په نورو ورځو کې رانیول یعنې هیلې کولې چلونه یې کول. ولقد علمتم او یقینا پوه یاستئ تاسې الذین په هغه کسانو باندې اعتدوا چې تجاوز یې کوه منکم د ستاسې نه فی السبت په ورځ د خالي کې فقلنا نو وویلې مونږه لهم دوی ته کونو شئ قردتن شادوګان خاسئین ذلیله تاسې شادوګان ذلیله شئ الله رب العالمین ته شادوګان جوړ کړل. دلته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې هغه شادوګان یو څه وخت ژوندي و بیرته مړه شو دا اوس چې کوم شادوګان دي د هغوی د نسل نه دي دا یو بل مخلوق دی چې الله رب العالمین پیدا کړی دی. فجعلناها پس وګرځوله مونږه ها دا قیسه نکالا عبرت لما د هغه چا دپاره بین یدیها چې مخکې د هغوی ته و یعنې حاضر و وما او د هغه خلکو دپاره خلفها چې وروسته د هغې نه و وروستني خلکو دپاره هم دا قیسه عبرت وګرځېده. وموعظة او وعظ و نصیحت دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو د دې امت دپاره هم دغه قیسه عبرت دی. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة د آیت نه وروسته اوس بل خباست د دوی ذکر کیږي چې د الله احکاماتو کې ټیل مټال کول چې د عمل کولو نه ځان بچ کړي. حاصل یې دا دی چې الله رب العالمین دوی ته امر وکړلو چې یوه غوا ذبحه کوي نو دوی راولګېدل رنګ یې څه شی دی عمر یې څه شی دی او کسب و کار یې څه شی دی او دا وغه قیسې به کې شروع کړلې. دا د غوا د ذبحې امر څنګه شوی نو دې اصلي وجه دا وه چې دوی زړونو کې د غوا او د سخي محبت و نو الله رب العالمین امر وکړلو چې هغه دې نه ووځي. کوم علماو چې دا خبره کړې ده چې مړی شوی او د هغه مړي را ژوندي کېدلو دپاره یې دا امر وکړلو
نو هغه کې به وروسته انشاءالله خبره بیان کو چې هغه یو احتمالي خبره ده او محققین او مفسرین لیکلي دي چې هغه د مړي خبره د وروسته راغلې ده د غوا د ذبح واقعه مخکې راغلې ده او د مړي واقعه د ډېره وروسته راغلې ده وإذ قال موسی او کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی یأمرکم امر کی تاسو ته ان تذبحوا چې حلاله کی بقره یوه غوا بس یوه غوا راونیسئ حلاله کی قالو دوی ویلې اتتخذون آیا نیسئ ته مونږ هزوا په ټوکو سره هسې ټوکې راباندې کې قال ویلې موسی علیه السلام اعوذ بالله زه پناهي غواړم په الله باندې ان اکونه چې زه دې شم من الجاهلین د ناپوهانو نه قالو دوی ویلې ادعو لنا دعا وغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې زمونږ دپاره ما هیه چې څه دی عمر د دې غوا قال ویل موسی علیہ السلام انه یقینا الله تعالی یقول وی انها بقره یقینا دا غوا د لا فارض نزړه د ولا بکر نو نزوانه ده عوان درمیانه ده بین ذلک په مابین د دې کې په مابین د زوړوالي او د ځوانوالي کې فافعلوا نو کوئ ما هغه تؤمرون چې امر کیدی شي تاسو ته قالو دوی ویلې ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې زمونږ دپاره ما لونها چې څه دی رنګ د دې غوا قال ویلې موسی علیه السلام انه یقینا الله تعالی یقول وی انها دا بقره غوا د صفراء زیړه فاقع لونها خالص دی رنګ د دې تسر الناظرین چې خوشحاله کوي کتونکي څوک چې ورته ګوري نو خوشحالېږي تیار او خالص رنګ دی په دې باندې تسلي ونه شوه نو اوس د دې غوا د کار پوښتنه کوي قالو دوی ویلې ادعو لنا دعا وغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کړي لنا زمونږ دپاره ما هیه چې څه دی کار د دې غوا د دې صفت څه شی دی یا د دې کار څه شی دی ان البقره تشابه علینا ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډوډه شو علینا په مونږ باندې و انا یقینا مونږه ان شاء الله که وغواړي الله تعالی لمهتدون رسیدونکي یو مقصد خپل ته مونږ به خپل مقصد ته ورسیږو نو دا ان شاء الله که نه وی ویلی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرموي وایي تر قیامته پورې به دا غوا نه پیدا کړی حیران به دوی ګرځېدلی د دې ان شاء الله د وجې نه دوی وتوانېدل چې دا غوا پیدا کړي او ذبح یې کړي قال ویلی موسی علیه السلام انه یقینا الله تعالی یقول وی انها بقره یقینا دا بقره غوا د لا ذلول چې نه د تابع د تابع کړی شوې نه ده چې په ده باندې قلبي شوي او نور نو لا ذلول نه د تابع تسیر الارض چې اړوي ځمکه ولا تسقي الحرث او نه خړوبوي فصل نه ځمکه څیرې کوي یعنې قلبي ورباندې نه کېږي او نه فصلونه ورباندې خړوب کېږي یعنې اوبو کار پې باندې نه کوي چې اوبه پې باندې دا راټونو نه راوباسي مسلمتون دا روغه جوړه ده لاشیته هیڅ داغ نشته فیها په دې کې قالو دوی ویلي الان اوس جئتا راتګ دې وکړو بالحق په پوره بیان سره فذبحوها پس دوی ذبح کړل هغې لره وما کادو نږدې نه و دوی یفعلون چې دا کار یې کړی وی أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك